یو ډېر د افسوس خبره خو دا ده چې موږ سهار د خپل کار دپاره راپورته کیږو، لیکن د خپل لمانځه دپاره نه راپورته کیږو. یعنی لمونځ هغه زموږ دپاره امپورټنټ نه دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث دی وایي کله چې یو مسلمان د سهار لمونځ ادا کړي او دی دا ټوله ورځ بیا د الله په ذمه کې وي، د الله په حفاظت کې وي، یو مشکل یو غم به هم دته ونه رسیږي. بل حدیث کې راځي وایي ستاسې د ورځې کامیابي هغه د سهار په لمانځه کې پرته ده. کله چې یو څوک د سهار لمونځ ادا کړي نو پوه سه چې د ورځې ټوله کامیابه شوله. او بل حدیث کې راځي دا یو ډېر خطرناک خبره ده، وایي کله چې یو انسان د سهار لمونځ ادا نه کړي دا چې بیا کله د کور نه راوځي دا د شیطان تر بیرغ تر جنډۍ لاندې راوځي. په دې ورځ کې که چیرې ته نقصان ورسیږي، مشکل پیښ شي، د دې ذمواره دی خپله دی. نو نن اکثره خلکو د سهار لمونځ هغه پرېښتی دی. همدا وجه ده چې برکتونه ټول سول، ختم سول. د هر شي څه د صحت څخه د مال څخه برکتونه چې دي هغه ختم سول. نو دغه د برکت وخت دی چې کله د برکت پر وخت باندې انسان نسی راپورته نو دی د برکت څخه محروم سي. د الله د رضا په خاطر باندې دا پیغام مخته شیر کړي چې مسلمانانو ته ورسیږي هغه هم د سهار لمونځ شروع کړي.